د افغانانو د احساساتو سره لوبې کول او د افغانستان بیرغ تر خپو لاندې کول. د کرکټ خاینان معلوم شول. دا چې څوک دی ویډیو را سره تر پای وګورئ په هر سبب پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. دوستانو دغه څو ورځې کېږي چې د اصغر افغان په کپټانېدو باندې په ټولنیزو رسنیو باندې ډېر توند غبرګونونه راپارېدلي دي. ګلبدین نایب تېره ورځ هم لایف راغلی او د نړیوال جام ټول رازونه یې افشا کړل. د یادولو دا چې پرون بیګا فضلي هم لایف راغلی. دوستانو د فضلي ډېرې ښکلې خبرې وکړې. څه خبرې وکړې دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په خپله به پوه شئ. عزیز الله فضلي یادونه وکړه چې د نړیوال جام د سیالیو په یوه شپه ګلبدین نایب زما اتاق ته راغی او په چغو یې راته وژړل چې حاجي صاحب څه وکړم؟ دا هلکان یعنې اصغر، نبي او راشد خو په ما رشخند وي. خیر د ته ورته ووایه چې سبا لوبه کې د افغانستان او ولس لپاره سمه لوبه وکړي. وای ګلبدین راته وویل چې خیر ده، دوی ته ووایه یوازې ټاس زاچوم، نور میدان کې بالینګ او بیټینګ ته د هلکان دوی په خپله خوښه انتخاب کوي. عزیز الله فضلي دا هم وویل، وای کله چې د نړیوال جام مخکې اصغر کپټان و، اصغر ته مې وویل نړیوال جام په اړه به سلیکشن کمیټې سره مشورتي ناسته وکړو تر څو یو بهترین سکواډ یا لوبډله جوړه کړو. وای اصغر ماته وویل چې چیرمین صاحب زه ګوره ډېر بل رقم سړی یم. وای ما ورته وویل چې یعنې مطلب څنګه بل رقم؟ اصغر وویل زه د هغو نورو رئیسانو سره جوړ او زما کار کې کار نه درلوده او ته هم باید ما سره کار ونه لرې. وای ما ورته ویل چې دلته موږ سلیکشن کمیټه اصول، قوانین، مقررات لرو، هغه نو څه لپاره دي؟ وای لاړه له اتاق ووت او خبره نه ورسره کېده. وای تیر کال چې هند کې له آیرلنډ سره ټیسټ لوبه وه، موږ ورته سکاټ کې ظاهر خان اچولی و، خو اصغر پر خپل سر او زور پکې د 4 لکو افغانیو میچ فیس لپاره وقار سلام خیر ولوباوه چې نتیجه هم موږ ټولو ولیده. نو بنان ملګرو تاسو خپل فکر وکړئ چې له یو داسې ځان غوښتونکي شخصي ګټو ته ژمن او زور ویونکي لوبډلمشر سره کرکټ بورډ وخت تیرولی شو. خو دا خبرې تیرې شوې، اصغر لاړ، لرې شو، ګلبدین لوبډلمشر شو او لاړو ساوت افریقا ته. اصغر وویل څو چې زه کپټان نه یم، زما ملګري به زما په امر هېڅکله ټیم ته سمې لوبې ونه کړي چې همغسې وشوه. نو ای بې سترګو ولسه، نو تاسو بیا د کوم معیار له مخې داسې کمسلو بېننګو خلکو ته اتل ویاست؟ موږ افغانان ډېر بد خلک یو. د دې هېواد لپاره رښتینی اتل او دا خاینین وپېژنئ. نو دوستانو اوس تاسو قضاوت وکړئ چې دا خاین اصغر او کړۍ د هېواد لپاره لوبېږي که د شخصي ګټو لپاره. لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د لوی الله په امان.